یو دا مسله چې توبه ویستل کله پکار دي دغه شان د توبې د قبلېدو دپاره څه شرطونه شتي او که نه که د هره توبه الله قبلوي او بعض داسې نور اهم نقاط هغه به بیانېږي انشاءالله په دې ننني بیان کې باذن الله. اول خو دا خبره یاد ساتئ چې توبه ویسته واجب دي او بیا واجب دي علی الفور. علی الفور معنی دا ده چې فی الفور به وباسي، یعنی توبه ویسته لازم دي په دغه وخت کې چې څنګه ستا ذهن ته رالو چې توبه وباسم به ډایرکټ به توبه وباسي. دا نشته چې یاره زه سبا به توبه وباسم، زه صحیح شو، یا بل سبا یا په دې روان هفته کې به توبه وباسم. نو تاخیر د توبې ویستلو د جایز نه دی. توبه ویستل لیټ کول او وروسته کول دا نه دي روا. د هغې یو څو وجې دي. که څوک داسې سوال وکړي چې ولې توبه وروستو کول او لیټ کول جایز نه دي، نو ورته وایه د هغې یو څو وجې دي. اولنۍ وجه دا ده چې بنده ته دا پته نشتي چې د ده سره را روان وخت کې څه کېدو والی. اولنۍ وجه دا ده چې بنده ته دا پته نشتي چې را روان وخت کې څه کېدو والی. نو څنګه دی دا توبه لیټ کوي سبا بل سبا ته. سبا به توبه وباسم، بل سبا به توبه وباسم، سبا به منځونه شروع کوم، بل ورځ به منځونه شروع کوم، سبا به درس لزم، بیا به سبا چې دی دا ګناه پرېږدم، سبا به چې دی د پلاني حق ادا کړم، سبا به دا چلو کوم، سبا به دغه چلو کوم. نو سبا به ته یې سوال دا دی که نه. هم ما تاسو ته مختصر قصه بیان کړې وه یو بیان کې د یو څو سیکنډو. قصه دا و یو سړي وي چې سبا به توبه وباسم او سبا مړو، سبا به توبه وباسم سبا به مړو. دا لنډه قصه ده او د عبرتونو نه ډکه قصه ده. یو سړي وي سبا به توبه وباسم، سبا راغلی نه. یو سړی وایي زه به سبا لمونځ وکړم او سبا له نه. وایي سبا له به زه ږیره پرېږدم سبا مړو، سبا به د خلکو د حقونه ادا کړم سبا مړو، سبا به د قرضونه ادا کړم سبا مړو، سبا نه به درس هم شروع کړم، دین به یې زده کوم سبا مړو، سبا به صدقې شروع کړم، خلکو له به د الله په لار کې مال ورکړم سبا له مړو، سبا به د مور پلار د سبا نه به د مور پلار سره احسان شروع کړم سبا له مړو، او سبا به دا وکړم، سبا به دا وکړم، سبا له مړو. نو زما او تا سره څه ګارنټي ده چې سبا به مونږ یو؟ چا تا ته دا ویلي چې ته به سبا یې؟ تا ته چا دا خبره کړې ده؟ نو د سبا هېڅ پته نه لګي. دا خو لا پرېږده سبا خو لا بیا هم نږدې دی. بعض پکې دا وایي چې زه به هلکه ږیره پرېږده وایي چې کله واده وکړم، بعض وایي چې کله مې بچی وشي زوی وشي بیا به ږیره پرېږدم، بعض وایي چې سپین ږیري شو بوډاګان شو منځه ته راځی نو وایي کله اوس وایي ورځې د ځوانۍ دي او دغه شان نور ډېر ګناهونه یادوي وایي دا به پرېږدو خو په بوډاوالي کې به پرېږدو. نو آیا وایي ته به بوډاوالي ته ورسې؟ ته به بوډاوالي ته ورسې؟ ښه که تا باندې داسې بیماري راشي چې تا د دې هر څه نه وباسي نو بیا به څه کوې؟ لکه یو سړی دی دا وایي چې سبا به زه د سبا نه به منځونه شروع کړم، سبا له په ده داسې بیماري راغله چې دی د کټ نه ډکېدی نه شي، د سبا نه به زه ذکر او اذکار شروع کړم، د سبا نه به فلانی عبادت او بیماري پرې رالی نه شي، د سبا نه به یعنی دین یې زده کوم او سبا له به داسې بیماري راغلی چې د ډکېدو نه دی، د سبا نه به خلکو ته دین ښیم او خلکو ته به نصیحت کوم، د خلکو خیرخواهي به کوم، سبا له به داسې بیماري راځي هر څه نه وي. څه پته لګي؟
خو سبا به دا عبادت کوم، سبا نه به داسې غریبي راغله چې ټیم ورسره نشته. داسې هم کیدی شي سبا له به پلانی عبادت وکړم، پلانی به وکړم، پلانی به او سبا له به داسې غریبي راغله چې د هغه هر څه نه ووتو، فارغه وخت دې سره نه وي سبا له. ځکه حدیث دی که نه، مشهور حدیث دی، څو پیرې بیان شوی، تاسو اورېدلی، اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه. روغ بدن د بیمارۍ نه مخکې، ځواني د بوډاوالي نه مخکې، فارغه وخت د مصروفه کېدو نه مخکې، مالداري د غریبۍ نه مخکې، او لنډه دا چې ژوند د مرګ نه مخکې. دا ژوند ټول غنیمت وګڼه د مرګ نه مخکې. ډېر خلک قبرونو کې پراته او ارمانونه کوي چې موږ توبې ویستلی وی، موږ الله ته واپس شوی وی، موږ د ګناهونو پرېښودی او هغو ته اوس موقع نشتي او هغوی سره ټیم نشتي، یا هغوی ته څه طریقه نه میلاویږي چې هغې توبه وباسي واپس شي. او دا د الله فیصله ده چې یو پیر د دنیا نه لاړې نو بیا دنیا ته واپس کېده نشتي. نو اولنۍ وجه دا ده توبه لیټ کول وروسته کول نه دي روا. وجه اولنۍ دا ده چې بنده ته پته نشتي چې سبا له ده سره څه کېږي. دویمه وجه دا ده توبه وروستو کول او توبه لیټ کول د دې سره زړه سختېږي او انسان د الله نه لرې کېږي او ایمان یې کمزوری کېږي. د توبې د وروستو کولو سره څه کېږي؟ زړه سختېږي، بس ایمان کمزوری کېږي او د بنده د الله نه لرې کېږي. لکه اوس یو سړی په ګناهونو کې اخته دی، زه وروسته به توبه وباسم. دا ګناه خو داسې نه دی چې هغه څنګه اثر یې چې د ده په دې زړه باندې په اول ټیم کې کړی و همدقه شان به یې د همیشه دپاره داسې به څومره چې وخت تېرېږي د اثر زیاتېږي، څومره چې د ګناه سره وخت تېرېږي دومره په دې زړه باندې اثر زیاتېږي، او څومره چې اثر زیاتېږي دومره غفلت ډېرېږي، د زړه سختېږي، د زړه د الله نه لرې کېږي، د دې بنده ایمان کمزوری کېږي. او په دې کې واضح حدیث د امام ترمذي راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. یو بنده چې کله ګناه وکړي او د الله نافرماني وکړي نو د ده په زړه کې یو تور ټکی ولګي، توره نقطه پکې ولګي، توره نښه پکې ولګي. فاذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه. که چېرته دا سړی ګوره موږ دا خبره همدقې پورې کوو، که چېرته دی سړي ګناه وکړه په زړه کې څه چلو شو؟ تور ټکی ولګېد. چې څنګه ده دا ګناه پرېښوده، توبه یې وویسته، د الله نه یې بخښنه وغوښته، سقیل قلبه، دا زړه به یې داسې پاک شي لکه څنګه چې شیشه پاکوي. شیشې ته چې ګورې څنګه صفا سوترې پړقېږي، دغه شان د ده زړه به پړقېږي. وان عاده، ګوره که دې ګناه نه د توبه ونه ایستې د اولنۍ نه او بیا یې ګناه وکړه، زید فیها، دا توروالی به زیاتېږي، دا به زیاتېږي، دا به چې څو پېرې دی دا ګناه کوي دا توروالی زیاتېږي، حتی تعلو قلبه، تر دې چې دا توروالی د ده په دې زړه باندې زورور شي، دا زړه ول ټول راګیر کړي. وهو الران الذي ذکر الله، او دا هغه زنګ دی چې الله ذکر کړی دی په قرآن کې، کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون. الله وی د دوی زړونه زنګ شوي دي د هغه کارونو د لاسه چې دوی کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه زنګ دا دی، زړه زنګ شي، ختم شي. که یو سړی وي چې زه توبه به بل سبا وباسم او بل سبا به وباسم او هفته بعد به وباسم، نو هغه ګناهونه خو ډېرېږي که نه. نو څومره چې ګناهونه ډېرېږي هغه توروالی ډېرېږي، توروالی ډېرېږي، دومره ډېر شي چې زړه به یې زنګ شي. چې زنګ شي نو دا زړه به د الله نه غافلی شي.
د دې زړه بیا الله ته راواپس کېده ډېر ګران یې الا دا چې الله توفیق ورکړي او جدا خبره خو د دې زړه الله ته راګرځېده داسې په اسانه نه کېږي الله ته د ده راګرځېده داسې په اسانه نه شي کېدی وجه دا ده چې زنګ شوی دی تور شوی دی ګناهونو ریجولی دی ګناهونو ختم کړی دی نو دا دویمه وجه ده توبه ویستل دې کې سبا بل سبا کول نه دي پکار دا لیټ کول نه دي پکار ولې ځکه چې د دې سره زړه سختېږي ایمان کمزوری کېږي او بنده د الله نه لرې کېږي درېیمه وجه دا ده چې توبه کله یو انسان وروسته کوي او دا وایي چې سبا بل سبا به توبه وباسم نو د دې د لاسه دی د ګناهونو سره عادت کېږي د ګناهونو سره محبت پیدا کېږي د ګناهونو سره تعلق پیدا کېږي او کله چې دا نفس په ګناهونو باندې عادت شي نو ګناه پرېښودو ته بیا څه وي بیا ورته ګراني دا خو واضح خبره څوک چې اصرار په ګناهونو باندې کوي د هغې وجه دی چې دی د دې ګناه سره عادت شوی پرېښودو ته ګراني لکه یو سړی دی هغه د نشو تماشو سره عادت شوی دی پرېږدي دا نشې تماشې داسې په اسانه نشي پرېښودی ولې عادت دی زړه ورسره محبت کوي وجه سره دی ولې عادت شوی دی ځکه چې ده علی الفور توبه نه دی ویستی که ده چېرته اول پیر دا ګناه کړی وی او ده توبه ویستی وی نن به دی د ګناه سره نوی عادت خو دی چې د دې ګناهونو سره عادت شوی دی نو د هغې وجه دا ده وجه دا ده چې دی توبې په ټیم نه دی ویستی وخې پکې اړولی دی او دا ګناهونه کول اوس دا ګناهونه واپس کېده ګران دي یو سړی دی هغه په سندرو اورېدو باندې عادت شوی دی دا پرېښودل داسې اسان کار خو نه دی یو سړی دی په فحش فلمونو باندې عادت شوی دی د زنانو په تصویرانو باندې عادت شوی دی پردو زنانو سره په رابطو باندې عادت شوی دی دې پرېښودل داسې اسان خو نه وي موږ ته څو خلک ټلیفونونه کوي څومره اکثر ځوانان مانه دا تپوس کوي چې موږ په دې فحاشۍ کې په دې بیمارۍ کې اخته یو د دې نه خلاصي لار څه ده د دې اسانه خو نه ده چې بس ټکه وپرېږدي په دې وخت تېر شوی دی په دې سره زړه تړلی شوی دی لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې وایي په دې باندې خو مثالونه ډېر زیات دي خو دا یو اووه کسان به د عرش په سوري کې یو ورجل قلبه معلق بالمساجد هغه سړی چې زړه یې په جوماتونو پورې تړلی شوی نو چې یو سړي زړه په جومات پورې وتړلی شي او په مخ یې جومات ته ځي راځي او کله منزل او کله درس له او کله ذکر او اذکارو له او کله هسې پکې ناست او کله اعتکاف له او کله سله او کله سله نو د دې سړي زړه اوس په جومات پورې وتړلی شو جومات بندول په ده باندې داسې دي لکه ته چې دی مړ کې دغه شان دې ګناهونو سره دا زړه وتړلی شي عادت شي ورسره د دې به پرېښوده ګراني کوم سړی چې پردو زنانو ته په کتو باندې عادت شي او دې بازارونو کې ګرځي راګرځي کله نه کله به ستاسو په نظر هم تېر شوی داسې ښه مشر سړی به په دې بازار کې به کته ځي بر به ځي هېڅ به نه لري او بس راغلی دخلي چې دې جنکو ته ګوري راګوري دا یو بیماري ده والعیاذ بالله بعض مشران به ویني دا خو لا پرېږده خو یعنې هلک جنۍ ته مایله کېږي او جنۍ هلک ته مایله کېږي معنی ده چې د فطرت کې دا خبره پرته ده چې نر دا غواړي چې زنانه دې ته رانږدې شي یا دې نږدې شي دا خو فطرتي خبره او زنانه دا غواړي چې نر دې ته رانږدې شي یا دا ورته نږدې شي بعض به پکې داسې ویني ښه مشران چې هغه والعیاذ بالله د لیواتت په دې کارونو کې اخته شوي او د خپلو بچو نه به لرې د ښځې نه به لرې هغه هر څه به پرېښودي بس دقه پسې به ګرځي یو ځي کې او بل ځي کې او دا ښایسته هلکان او هغه هلکان چې
ګیره او برې تلانې راغلي او دغه په دې قصو پسې به ګرځي. وجه دا ده د دې نه دې راړول دومره ګران دي که نه، دومره ګران چې زه تاسو ته څه ووایم، بله دا چې الله یې اسانه کړي نو حقه به کېږي، ځکه چې دی د دې ګناه سره عادت شوی دی. کوم سړی چې والعیاذ بالله دا بس حقایق ضروري دي، خصوصا د ټولو دپاره دی، خو دا پردو ملکونو کې چې کوم اوسېږي د مسافر بعض خبرې هغه بیانول ضروري دي. کله نه کله داسې کېږي بعض خلک په ګناهونو کې اخته شي، په فحاشۍ کې اخته شي، 10 کاله 15 کاله 20 کاله پکې پورې د کور نه بهر پراته وي او خپلې ښځې ته زړه نه کېږي، خپل کور ته نه ځي، د هر څه ته پاتې شي، صرف د دې دلاسې چې دغه ګناه سره د ده زړه هغه عادت شوی لګېدلی دی ورسره، د دې ګناه سره دومره محبت پیدا شوی دی چې خپل مور پلار یې پسې پرېښودي دي، خپله ښځه یې پسې پرېښودي ده، خپل بچي پسې پرېښودي. نو دا ګوره معمولي خبره مه ګڼئ چې یو سړی وایي چې زه به سبا توبه وباسم، بل څه وباسم، ته دا وړه خبره، غټه خبره دا خو چې ته څومره توبه لیټ کړې دومره ته د ګناه سره عادت کېږي. او اصرار په ګناهونو باندې راځي. اصرار څه ته وایي په ګناهونو باندې؟ یعنې همیشه یې کول. او الله د نیکانو خلکو د صفت ذکر کړی دی چې دوی ډایرکټ توبه وباسي، چې ګناه دې وشي ډایرکټ توبه وباسي، او بل دوی اصرار نه کوي په دې ګناه باندې. پرون ما دا آیت ذکر کړی والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا. الله وی دا نیکان خلک که چېرته ګناه ته وشي، ګناه خو د هر چا نه کېږي، که چېرته ګناه د دوی نه وشي الله ورته رایاد شي ګناه پرېږدي، بیا ډایرکټ توبه وباسي، الله ته واپس شي. ولم یصروا علی ما فعلوا. درېیم کار دا چې په دې ګناه باندې اصرار نه کوي، ځکه خو دې زر خلاص شو که نه. کله چې په ګناه باندې اصرار کوې نو د هغې نه خلاصېده بیا ګرانېږي. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، امام بخاری دا روایت راوړی په الادب المفرد کې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون. تبعی د دغه خلکو دپاره چې په ګناهونو باندې همیشوالی کوي، تبعی د دغه خلکو دپاره چې په ګناهونو باندې همیشوالی کوي او دوی ته پته ده چې دا کار د دوی ناروا دی او د دوی د الله نه لرې کېږي. نو زه دا وایم یا مصرا علی الذنوب، په ګناهونو باندې همیشه پاتې کېدونکیه، د ګناه کوونکیه، د ګناهونو سره عادت انسانه، هغه انسانه چې د ګناه سره دې زړه لګېدلی، ته توبه نه وباسي، د توبې وخت نه دی راغلی چې توبه وباسي او الله ته واپس شي. نو دا سبا بل سبا او دا قصه پرېږدئ، د دې سره انسان د ګناهونو سره عادت کېږي، د ګناهونو سره محبت پیدا کېږي، او کله داسې وشي والعیاذ بالله چې همدغې ګناهونو کې مړ شي، اخره خاتمه په دې وشي. ډېر خلک بعضو علماو په خپلو کتابونو کې واقعي بیان کړي دي د هغه خلکو چې د هغوی اخره خاتمه په ګناهونو باندې شوې د الله په نافرمانۍ. نو ډېر پکې داسې دي چې په آخري وخت کې ګناه رایادوي، په آخري وخت کې سګرټ غواړي، په آخري وخت کې سندرې وایي، په آخري وخت کې نور کم غلط کارونه چې دي یا ګناهونه دي د هغې تذکره کوي، د هغې ارمان کوي. قانون دا دی، دا یاد که په څه باندې چې ځوان شوې په هغې به بوډا کېږي، او په څه چې بوډا شوې په هغې به د قیامت په ورځ راپاڅېږي. یا داسې ووایه چې په څه ځوان شوې په هغې به بوډا کېږي، په څه چې بوډا شوې په هغې به مړ کېږي، او په څه چې مړ شوې په هغې به د قیامت په ورځ راپاڅېږي. دا قانون یاد که. او اعتبار آخر خاتمې لري، اعتبار
ابتدایي وخت دی که اخرې خاتمې له څه معنا ده اخرې خاتمې بارک الله فیک دقه یې جواب دی په کومو حالاتو کې چې د دنیا نه لاړ دغه حالاتو له اعتبار دی په دقه باندې قیامت پر ورځ راپاسي دا پکې نشي چې په اوله کې دی څنګه و ځکه دا ټولو ته نصیحت دی چېرته به دا نه وي چې زه فی الحال ښیم او په دې به دوکه کېږي نه ځکه چې اعتبار دی له نه اعتبار اخرې خاتمې له دی او ستا د اخرې خاتمې هېڅ پته نه لګي بس دا خپل صفت شو یاره الحمدلله یو بس د ډېرو نه ښه یو او ښه دیندار یم او ښه تقوادار یم او ښه مؤمن یم نه صفتونه به خپل نه کړي ولا تزکو انفسکم همیشه به ځان ته د تقصیر او د کمي نسبت کوې چې زه ګناهګار زه کمزوری نو محنت به کوې کوشش به کوې او بل دا مو وایه چې زه اوس په دې ټیم کې په دې حال یم چې په دې به ما له مرګ راځي دا ډېره خوشحالۍ خبره ده د مرګ هېڅ پته نه لګي او د مرګ په وخت کې به ته څنګه یې د دې هم څه پته نه لګي نو دا ټولې د یېرې خبرې دي ډېر خلک داسې د دنیا نه تللي هم دي ډېر خلک چې هغوی ټول عمر ګناهونه کړي دي او د مرګ ته نږدې توبه ویستې ده او په هغې مړه شوي دي داسې ډېر خلک شته او داسې خلک هم د دنیا نه تللي دي چې دینداري کوله چې چل به به کوله که زړه کې سې چلي ځکه داسې سړي سره کېږي دینداري به یې کوله او ځان به یې دیندار هم ښکاره کوو او ځان به یې دینداره ګڼوم خو مرګ ته نږدې ته الله هغه دینداري او هغه هر څه یې ترې واخېستو دنیا نه بېدینه لاړ داسې به کوم شته ګوره تاسو ته دا پته شته تاریخ کې داسې خلک هم تېر شوي دي چې علم یې کړی دی یعنې عام سړی نه دی مسلمان او علم یې کړی دی او بیا عام عالم نه دی کتابونه یې هم لیکلي دي ښه علمي کتابونه لیکلي او بیا د دې مرګ نه لږ وخت مخکې یو څو کاله مخکې به مرتد شوی نو اوس یو عام سړی راپاسي غریب الف ته لوړ وی او په څه پوهېږي نه په قرآن پوهېږي جی جی منګه بس منګه زمونږ ایمان دی د غرونو په شان ایمان دی او چې بیا ناظره قرآن وایي او چې بیا د قرآن صحیح سوی ته یاد شي او بیا چې درس کې کښېني او بیا چې د علماو سره د ده ایمان به ګډوډ شي که دې ورته ووایي چې د خپل ایمان حفاظت وکړه قارېږي هم ورې زه داسې کافر ښکارم چې د ایمان حفاظت وکړه زه به ورې ګډوډ شم دا ما ته اوس ته ووایي چې دا عالمو کتابونه هم لیکلي دي ښه علمي کتابونه یې لیکلي دي او بیا مرتد شوی امام ابن القیم چې هغه قصه بیان کړې ده چې مؤذنو اذان یې کوو په جومات له پاسه ولاړو په یو زنانه باندې نظر پرېوتو پخوا خو به اذانونه په جومات له پاسه کوو سر یې چورلو حی علی الصلاح حی الفلاح کې زنانه یې ولید هغه یې خوښه شو په یو نظر سره یو نظر جاښه جوړوي ګوره دا نظر نه د شیطان په غشو کې لوی غشی دی په یو نظر سره جنې خوښه شو چې څنګه اذان ختم کو اقامت او مونځ دې ته هم پاتې نه شو ډایرکټ لاړ وایي زه دا جنې غواړم هغه ته خو دا غواړم خو ته دې جومات کې مؤذن یې او مونږ نصرانیان یو مونږ کریسچن یو تاسو مونږ ته غیر مسلمه وایي ته څنګه دا غواړې هغوی به زه غواړم نو هغه ورته چې دې دپاره شرط دا دی چې ته به دا خپل دین پرېږدې که دا جنې دې ډېرې خوښې دا غواړي دین به پرېږدې او نیټه پلانې ورځ شوه دی به پلاني ورځ راغی نکاح وتړلی شوه او دوی په هغه عقد کې ولیکل یا په هغه ټیم ووایي چې ما خپل دین پرېښو او زه ستاسو دین ته راواوړېدم هغوی ولې جنې ورکړه او دی چې څنګه د کور نه راووتو د چوکاټ نه خپه بهر کړه دغه ټیم کې د صحابو ته مړ شو یو سړی په مؤذنۍ کې وخت تېر کړي په اخري وخت کې مرتد شو دین یې پرېښو د یو جنۍ د لاسه د یو نظر د لاسه نو چېرته به دا نه وي چې زه وس دې خبرې د نیکانو خلکو د صحابه کرامو د تابعینو ملا تیر مات کړی و هغه نیکان خلک به یېرېدو یاره اخر خاتمه به څنګه کېږي
او د 2021 مسلمان داسې مطمئن دی؟ نه 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 وایي جي زه د پلاني زوی او د هغه علاقې چې هلته ټول خلک اکثر دینداره دي، زه به بېدینه شم، زه به ګډوډ شم. داسې وایه چې زه به کوشش کوم په دیندارۍ باندې د پاتې کېدو، الله به زما مرسته کوي، زه به دعاګانې د الله نه وغواړم، زه به د الله نه امید ساتم. نور خو زه ډېر کمزوری یم، زه ګناهګار یم، خو زه به کوشش کوم، زه به محنت کوم او د الله نه مې امید دی او د الله نه به دعاګانې غواړم او د الله نه به مرسته غواړم او د هغې سره به سوچ او فکر وي چې آخر خاتمه به څنګه وي. نو 3 اسباب شو. کم کم؟ دا پته نشته چې روان وخت کې به څه کېږي. توبه لیټ کولو سره زړه سختېږي، بنده د الله نه لرې کېږي، ایمان کمزوری کېږي. توبه وروسته کولو سره انسان د ګناهونو سره عادت کېږي او د ګناه سره محبت پیدا کېږي، او چې محبت پیدا شو بیا دغه ګناه پرېښوده هغه بیا ګران شي. اوس راځو د توبې شروط. دا نه چې هر سړی راځي او توبه وباسي او بس د ده توبه به قبلېږي. دا نه چې هر سړی به توبه وباسي توبه به قبلېږي. که ته دا غواړې چې زما توبه قبوله شي که نه، نو د هغې دپاره 5 شروط دي. موږ کې هر سړی دا غواړي چې زما توبه الله قبوله کړي. که ته دا غواړې چې توبه دې قبوله شي، نو 5 شرطونه یې د هغې دپاره، 5 خبرې یادې که. اولنی خبره الاخلاص لله، په دې توبه کې به اخلاص شي، دا توبه به خالص د الله دپاره وي. دا توبه به د دې دپاره نه وي چې خلکو ته یې ښیي، دا توبه به د دې دپاره نه وي چې خلکو ته یې اورئ، دا توبه به د دې دپاره نه وي چې خلکو ته پرې نږدې کېږي، بلکې دا توبه به صرف او صرف د دې دپاره وي الرجوع الى الله حقیقتا، په حقیقت کې الله ته رجوع کول. او اخلاص خو په هر عمل کې شرط دی، صرف په توبه کې نه دی، په هر عبادت کې اخلاص هغه شرط. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. د اعمالو دار و مدار په نیتونو باندې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او هر بنده ته هغه څه میلاویږي چې د څه نیت یې کړی. که ستا دا توبه خالص د الله دپاره وي، د الله دپاره دې توبه ویستي، نو هم دقه به تا ته میلاویږي چې ستا دا توبه د الله دپاره شوه. دا اولنی شرط اهم شرط دی. دویم شرط دا دی کومه ګناه چې دنه شوې ده چې په هغې باندې پښیمانه یې، ندامت کول په هغې باندې، الندم، چې یو سړی نادم وي، یو سړی پښیمانه وي، یو سړی غمجنه وي په هغه ګناه باندې کومه چې ترې شوې ده. یو حدیث کې داسې راځي، امام ابن ماجه راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الندم توبه، دا پښیمانتیا په خپله توبه د الله ته واپس کېږي. دی چې پښیمانه دی خو واپس کېږي الله ته که نه. نو معنی دا شو چې د توبې عظیم رکن هغه دا پښیمانتیا ده. ځکه کله چې ته پښیمانه شوې په دې ګناه باندې، خو پرې به یې دی که نه، واپس به شې دي. نو اعتراف او پښیمانتیا د دواړه یو ځای راځي، چېرې د ګناه زمانه شوې ده، دا ډېر غلط کار شوی او دا به څه کېږي او دا به څه نه کېږي. نو دا دویم شرط دی. الله د مؤمنانو صفت ذکر کړی، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، او بعض هغه دي چې د خپلو ګناهونو اعتراف یې کړی دی. اعتراف یې کړی دی معنی ده چې ویلي دي چې او موږ ګناه کړې ده، پښیمانه دي په هغې باندې. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، نیک اعمال هم دي بد اعمال هم دي دی ګډوډ کړي دي. عسى الله ان يتوب عليهم، الله به د دوی توبه قبلوي. نو په ګناه باندې پښیمانتیا
چې کله دا ګناه تا ته رایادېږي او ته پښیمانه کېږي او ته جاړې او ته غمجنه کېږي او ته دې سوچ کړې چې دا ما څه کړي دي او دا ما ولې کړي دي، دا توبه قبلېږي. نو بعض به کینې خپل ګناهونه به رایادوي، دی پښیمانه دی یاره مونږ چې وې بس الله دې عفو کوي، وي کله چې ځوانانو مونږ به دا کار کوو او دا وسره بس عفو به الله دې عفو کوي. ته خو به فخر سره بیانې، ته خو پښیمانه نه یې. کوم سړی چې پښیمانه یې هغه ګناه پټوي، هغه پې ځان له جاړي چې رایادېږي زړه یې ټک کوي چوي او دی لګیا دی ټولو خلکو ته یې بیانوي، وایي موږ چې ځواني وه دا کار به کوو، موږ چې توبه نه وو ایستلې وایي دا کار به م کوو، دا به م کوو، وایي موږ چې توبه نه وو ایستلې. اوس هم ستا توبه کمزورې ده چې ته ګناه رایادې، یعنې د الله نافرماني دې کړې ده هغه په دومره فخر سره رایادې او الله ستا دا خبرې اوري، حیا تاله نه درځي. یو مخلوق چې تا د یو کار نه منع کړي او بیا ستا مخې ته ناست او تا یې نافرماني کړي، ته به د هغه په مخ کې ووایې چې ما د ده نه منلې؟ نشي ویلی ځکه چې مخامخ ناست الله تعین او ستا اوري او ته ښه په فخر سره لګیې او بیا هم وایې حیا دله د الله نه درځي چې یاره موږ چې به دا کار کوو، موږ یعنې معنی دا دی چې موږ چې به کله د الله نه منله موږ دا به کول او دا به م کول.